12 کاله کېږي چې د موسیقي نوې استعدادونه پر دغه سټیج یو تر بله سیالۍ کوي. په دې سیالیو کې په سلګونو استعدادونه ګډون کوي او په پای کې یو کس لومړي مقام ته رسیږي او د ستاره افغان په نوم یادیږي. دغه سټیج د نجونو د استعدادونو د روزلو لپاره یوه ښه موقع ده. در 12 سال اخیر ستاره افغان یوه له هغو خپرونو څخه ده چې په وروستیو 12 کلونو کې د ښځو غلي استعدادونه د موسیقۍ پر سټیج خلکو ته وړاندې کړي دي. حتی د ځینو ناامنو ولایتونو او د دودیزو کورنیو استعدادونه د داورانو لخوا ارزول کیږي. زلاله له داسې ولایته یعنې له ننګرهار څخه راغلي چې د عیش پکې خلک او په تیره ښځې ګواښي. زلاله د داورانو د قناعت د حاصلولو لپاره د هېواد په څو ژبو او بېلابېلو افغاني لهجو ډول ډول سندرې وایي. دا چې د موسیقۍ په ډګر کې هر څومره ګامونه اخلي د مور مرسته یې ورسره ده. مور یې ژمنه کړې تر څو چې ژوندی وي د موسیقۍ په برخه کې به د زلالې د پرمختګ خنډونه پرې نږدي. تا مستم خب مانع نیست، کس نمیتونه مانع شده بتانه که در هنرمندی کدام باعث پیدا شود کدام گپ پیدا شود. وقتی که من نبودم باز خودش هوشیار میشه، باز میتونه کده که چی کنه. چند خواهر و چند برادر هست؟ من 30 بچه دارم، 6 دخترم. تنها زلاله در بخش موسیقی وارد است، دیگرها نیست؟ نه خیر، دیگرها صنف 12 دو دانه صنف 12 فارغ شده در خانه است، یکی ماروسی شده و 2 تا دیگه است که صنف های 6 است. زلاله اراده کړې چې موسیقۍ ته دوام ورکړي خو ناامنیو د دې د موسیقۍ د منزل رڼا ته کړې ده. همدا رنج لرم چې افغانستان خلک هیڅکله په امن سره ژوند نشي کولی، نه په افغانستان کې ناامني ده. خو زه غواړم چې د افغانستان خلک همیشه په امن سره ژوند وکړي. یوازې دا زه نه غواړم بلکې ټول افغانان همدا په زړه کې یو درد لري چې هیڅکله د دې ناامني د لاسه ژوند نشي کولی ازادي، خصوصا د ننګرهار خلک او جلیکانې ښځې جلیکانې دا هیڅکله یعنې آزاده ژوند نشي کولی خپل په زړه وظیفې ته لاړ شي یا کار وکړي. دا د افغانستان د ناامني لپاره و متاسفانه از طرف بعضی از مردم هم تحقیر میشن توسط سوشل میدیا، فیسبوک اینا. ولی من افتخار میکنم روی جوانای مثل زلاله و همسالش که سر از قدر فشار، سر قدر تحقیر از طرف بعضی مردم روی استیج ستاره افغان میاین، جرأت میکنن، آواز میخوانن و ما هم از کارکنای ستاره افغان از خود تلویزیون طلوع متشکر هستم که اونا چانس میدن که خانم‌ها آواز خود بلند بکنن. تهدیدهای امنیتی در برابر برنامه‌های موسیقی مثل ناامني د ښځینه سندرغاړو لپاره لوی سرخوږی ګڼل کیږي. د هېواد وتلې سندرغاړې آریانا سعید چې د دغه پروګرام له داورانو څخه ده وایي چې ناامنیو دې ته هم ستونزې پیښې کړي خو د دې په خبره هیڅکله به د سندرغاړو ښځو فعالیتونه ونه دروي. نمیتونم دقیق براتون قصه بکنم ولی تهدیدهای بسیار خطرناک شدیم و من فکر میکنم زیادترین تهدیدهایی که در بین کل شخصیت‌ها میشه زیادترینش مستم متاسفانه همیشه و به دلیل از اینکه شاید دختر خانم هستم، شاید دلایل خاص خود داشته باشه، ولی است دیگه ما یک بزرگترین چیز برای من، چیز مثبت برای من است که ما برای مردم یک لبخند میارم، او بر ما مهمتر است و همیشه کوشش میکنم که نسبت به اینکه با جنبه منفیش فکر کنم یا با تهدید فکر کنم، همیشه کوشش میکنم با مثبتش فکر کنم و اینکه مردم چقدر خوش هستن، چقدر استقبال میکنن و یک لبخند بلوازن. د ستاره افغان د موسیقۍ په سیالیو کې هر کال ګڼې نجونې برخه اخلي. د موسیقۍ په دغو سیالیو کې تر اوسه نجونې سندرغاړي لومړي مقام ته نه دي رسېدلي خو نارینه سندرغاړي ډېرې هڅې کوي چې د دې سیالیو لومړي مقام ته ورسېږي. بگو ای نازنین یار من میشی، غریب هستم خریدار من میشی.
حالمو بهترین روزای زندگی من است تو کنار مستی و دست به دست د دغو سیالیو په لړ کې سید جمال مبارز د خپلو همسیالو په نسبت تش جیب دغه سیالیو ته راغلی دی. د مبارز ټول اقتصادي توان د بلخ په ولایت کې د ده د سلمانۍ یوه هټۍ ده چې له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه رسوي. یعنی که زیباترین احساس است در زندگی. پدر ما هم یک تن از کسایی است که کار آزاد میکنه، مرد کار است و برشان کار قدر زیاد مهیا نیست. من یگانه کسی بودم که در سلمانی کار میکردم و شکر کارم خوب بود، برای فامیل خود مصرف خرچ زنا رو تهیه میکردم. سید جمال مبارز د ژوند دردونه د رپ د موسیقۍ په قالب کې خلکو ته اوروي. همسیالان اکثره د مینې، میینتوب او هیواد سندرې وایي. خدای د رپ د موسیقۍ له لارې نه یوه قوم یا یوې ځانګړې سیاسي کړۍ ته بلکې خلکو ته سندرې وایي. د په سندرو کې هغه کسان یادوي چې د افغانستان د ورانۍ او د جیبونو د ډکولو په فکر کې جنرالی مستفید میشه، رؤسا قدرت تقسیم میکنه اما غریب عزیز خود تکفین میکنه. عمل به وعده ها را فقط در خواب میشدید. ای کاش رئیس ها کر نمیشد. صدای فریاد ملت میشنید، صدای فریاد ملت میشنید. ما خودم یک عقده به دلم مانده که به نسبت مشکلات اقتصادی نتونستم که درس خود تکمیل کنم. تا صنف 12 را خواندم، بعد از کوشش کردم که کار بکنم و فامیل ما که یعنی 2 خواهر و 1 برادرم است اونا را تمویل بکنم تا اونا به درس خود برسه. مشکلات اقتصادی خود داشت که نمیتونه سفر بکنه. خب او رو با یک نوع به حساب تانستیم که برش تلافی شود و خوشبختانه به اینجا که آمدن استعداد واقعی چیزی که داشتن هر روز شگفت و مردم بسیار پذیرفتن. یکی از دلایلی که مردم زیاد پذیرفتن بر بار اول رپ یک قدر انعکاس خوب پیدا کرد به دلیلش بود که این جوان خودش بسیار آگاه است از یک قشر بسیار ابتدایی جامعه ما شما از لحاظ اقتصادی است و یک راه مبارزه با بی‌عدالتی سبک رپ است و اگر ارزش داده شد خب انشالله در هنر خود ادامه میتم. اگر نه که بی ارزش شد پس مسلمانیم خدا را شکر اکتفا میکنیم. تهدیدهای امنیتی امنیتي ګواښونه د موسیقۍ د دغه سترې خپرونې پر وړاندې سترې ستونزې دي. په تېرو کلونو کې دغه پروګرام په نورو سیمو کې هم ثبتېده خو سږ کال د دغه پروګرام ثبت یوازې په کابل کې د طلوع ټلویزیون په رئیسارو 4 دیوالونو کې ترسره کیږي.